افغانستان لا نیوزیلینډ ماتې وخوړه. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. راځئ لږ لوبې ته لومړی اشاره کوو چې څنګه لوبه ترسره شوه. لوبه په ټاونټون کاونټي لوبغالي کې پیل شوه. د لوبې پچه نیوزیلینډ وګټله او لومړی د توپ اچونې پرېکړه وکړه. افغانستان که څه هم د حضرت الله عزازي او نورعلي زدران لخوا ښه پیل درلود، خو وروسته یې ونه شو کولی چې ادامه ورکړي او پرله پسې یې وکټې له لاسه ورکړې. د افغانستان لخوا حشمت الله شهیدي نیمه ستلیزه ترسره کړه چې په مټ یې افغانستان 102 منډې جوړې کړې او نیوزیلینډ ته یې د 103 منډو هدف وټاکه. نیوزیلینډ لوبډلې ټاکل شوی هدف په اسانۍ سره ترلاسه کړ. د افغانستان لخوا آفتاب عالم 3 لوبغاړي وسوځول. دا په نړیوال جام کې د افغانستان پرله پسې 3مه ماتې وه، خو د افغانستان د دغو ماتو لوی لاملونه څه دي؟ په ټولنیزو رسنیو کې د افغانستان د ماتې په اړه بېلابېلې تبصرې شوي دي، خو یو لوی څه چې ویل کېږي هغه د لوبغاړو ترمنځ بې اتفاقي ده چې وړاندې د افغانانو په شمول د کرکټ یو شمېر نړیوالو مبصرینو هم یادونه کړې وه. که د نن ورځې د لوبې هایلایټس وکتل شي، تاسو به ووینئ چې ځینې افغان لوبغاړي څومره په بې پروایۍ سره توپوهنه کوي او د لوبې حالات ته هېڅ نه ګوري او په کیسه کې هم نه دي. د ځینو خلکو په باور د نړیوال جام وړاندې د کپتان بدلول هغه څه دي چې د لوبغاړو ترمنځ بې اتفاقي رامنځته کړې. په لوبډله کې تغییر یو اصل دی. د نړیوال جام له پیل وړاندې د سریلانکا لوبډلې خپل کپتان بدل کړ. د دوی نوی کپتان د موت کارنارتنه که څه هم دومره یې ورځنۍ لوبې نه دي ترسره کړې، خو بیا هم د دوی مشهور لوبغاړو انجلا ماتیوز او لسیت ملنګه د هغه په وړاندې هېڅ غبرګون ونه ښود او دا د ښه په اتفاق سره لګیا دي او لوبه کوي. افغان لوبغاړي د ټولو افغانانو نمایندګي کوي او دا لوبډله د دوی شخصي لوبډله نه ده. باید ژر تر ژره دغې ستونزې ته د حل لاره پیدا شي تر څو په راتلونکو شپږو لوبو کې حداقل یو 2-3 لوبې وګټو. ځینې مینهوال د کپتان په هکله نظر ورکوي چې ګلبدین نایب سمه کپتاني نشي کولی، خو ستونزه په کپتان کې نه ده، په توپوهنه کې ده. او بل دا چې موږ اوس له زیمبابوې او آیرلینډ سره لوبې نه لرو. افغانستان د نړۍ تر ټولو سختترینه لوبډلو سره مخ دی. اوس نو خبره له بخت نه تېره ده، اوس به لوبې په هنر ګټي. تاسو په نظر د افغانستان د ماتې لوی لامل څه و؟ خپل نظر مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.